الیامین ګنډاپور زنده‌باد. الیامین ګنډاپور نن ثابته کړه ملګرو چې هغه د خپل عوام سره مینه کوي. د کرغستان کوم سټوډنټان چې د پاکستان نه چې کوم سټوډنټان کرغستان ته تللو نو هغه واپس راغلل، خو بل طرف ته چې هغوی کله په جس کې کېناستل هغوی یو نارې ووهلې او ټوله دنیا یې حیرانه کړه. د چا نارې ووهلې ملګرو؟ تاسو ته پته ده چې زمونږ په پاکستان کې وزیر اعظم شته او صدر شته، خو بلکې هغه د چا نارې ووهلې او پاپولر لیډر دی چې د هغه نارې ووهلې. تاسو به هم ډېر زیات حیران کړئ، زه یې پخپله هم حیران کړم چې په کار ده چې دوی د صدر نارې ووهلوې، د وزیر اعظم نارې ووهلوې، خو نن هغوی ثابته کړه چې ملګرو تاسو راسره اول دا ویډیو وګورئ. د ویډیو د کتو نه پس تاسو کتلی شئ چې علي امین ګنډاپور نارې ووهلې او کدي نمبر 804 نارې ووهلې د عمران خان چې په جیل کې ناست دی. که تاسو سوچ وکړئ نو زمونږ په پاکستان کې وزیر اعظم شهباز شریف هم دی، د هغه نارې ونه وهلې. ولې ونه وهلې؟ ځکه چې هغه د دې لپاره څه کړي نه وو، ځکه چې علي امین ګنډاپور ویلو چې څومره خرچه راغله تاسو دلته راولېږئ. کرغستان کومه محکمه چې وه هغوی ته ویل چې تاسو زمونږ سټوډنټان پاکستان ته راولېږئ چې څومره پیسې پرې راغلې څومره خرچه پرې راغله نو دا به د خیبر پښتونخوا حکومت درکوي. نو د هغه د وجې نه دې سټوډنټانو هم د هغه لپاره نارې چوتې کړې او د عمران خان دپاره نارې چوتې کړې، ځکه چې وزیر اعظم څه نشي کولی، وزیر اعلی یې کوي، نو د خامخا به د وزیر اعلی دپاره هغه اواز چوتی. نو تاسو کتلی شئ چې د کرغستان کوم سټوډنټان چې دي نو ټولو ته مبارک شوه، هغه پاکستان ته واپس رالل، واپس راورسېدل. تاسو ټولو ته مبارک شوه او هغوی یو ناشنا کار وکړو. تاسو کتلی شئ په دې ویډیو